امارات پر اشرف غني 2 شدید محدودیتونه اعلان کړل. دا چې امارات کوم بندیزونه پر ولسمشر غني لګولي همدا ټول معلومات را سره په همدې ویډیو کې وګورئ. خو ویډیو را سره تر پایه وګورئ. السلام علیکم قدرمنو لیدونکو، ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. د هیواد پخوانی ولسمشر اشرف غني سختې ورځې تېروي. کله چې طالبان کابل ته راغلل نو هغه سمدلاسه لومړی په یو پوځي الوتکه کې ازبکستان ته ولاړ او د هغه ځای څخه وروسته بیا په یو ځانګړي الوتکه کې متحده عربي امارات ته ولاړ. غني چې کله امارات ته ولاړ 2 ځله یې وکولی شول چې ملت ته یو پیغام وړاندې کړي. تازه اوس داسې خبر را رسېدلی دی چې ښایي امارات حکومت پر اشرف غني 2 شدید بندیزونه لګولي دي. د معلومات په اساس د امارات حکومت اشرف غني ته ویلي دی چې له دې وروسته نسي کولی چې د رسنیو څخه استفاده وکړي. اوس ښاغلی غني نسي کولی چې د خپلو ټولنیزو پاڼو له لارې هم خبرې وکړي. هغه په کامل ډول اوس د خبرو کولو منع شوی دی. خو دا یوازینی بندیز نه دی چې اشرف غني باندې د اماراتو د حکومت له لورې لګول شوی دی، بلکې دوهم بندیز یې له دې څخه هم ډېر زیات شدید دی. د دوهم بندیز لګول د اشرف غني ژوند نور شدید محدودوي. اشرف غني ته ویل شوي دي چې پرته له دې چې د اماراتو د حکومت څخه اجازه واخلي نسي کولی چې د چا سره ملاقات وکړي. د دې لپاره چې د یو چا سره وګوري باید له وړاندې یو ځل د متحده عربي اماراتو حکومت څخه اجازه ترلاسه کړي او وروسته وکولی سي چې ملاقات ترسره کړي. د بل لوري ویل کېږي چې دا شرطونه ښاغلي منلي دي. کله چې غني امارات ته پناه وروړه نو د امارات حکومت ورته ویلي وه که چیرې یاد شرطونه منې نو د ده پناه غوښتنه به ومني او که چیرې یاد شرطونه نه منې نو امارات به یې د پناه غوښتنه رد کړي. ویل کېږي چې ډېرې هېوادونو ان د امریکا په شمول د غني د پناه غوښتنه نه منل نو ځکه مجبور شو چې د امارات دا شدید شرطونه ومني. د ویډیو له کتلو مو ډېره مننه. که مو ویډیو خوښ شوې حتما یې درسره لایک او شیر کړئ. د لا ښایسته او په زړه پورې مطالبو لپاره زموږ چینل حتما سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو د الله په امان.